اوس راځو الحمدلله د حج احکامو ته. پرون موږ تاسو ته ویلې دي دا دوه نقشې الحمدلله د ملګرو جوړ کړي، الله دې اجر ورکړي. کوم ځای کې چې د انسان بلډینګ دی په مکه کې عمل ته دا دغه دي خورا وړي دا څوک بیا ګوري چې ورته مشکل نه دلته راشي. کوم ځای کې چې ستا بلډینګ دی هلته نه به ته احرام وتړې. حج شروع کېږي په 8 ذوالحجه باندې. حج شروع کېږي په 8 ذوالحجه. 8 ذوالحجې ته ویل کېږي یوم الترویه. یوم الترویه باندې به احرامونه وتړلی شي او د سار مونځ به په حرم کې وکړي، اذکار به وکړي، ناشته به وکړي، ښه مزېداره ښه په قلار، بیا به غسل وکړي، بیا به خپلې کپړې لرې کړي او احرام به واچي. په مکه کې چې ستا کوم ځای کې بلډینګ دی د دې مکې نه به روان شي او مینا ته به ځي، ګاډی به دې بوځي. که ګاډی بالفرض دې وخت کې حاجیان یو ورځ مخکې بوځي، په اومه ورځ یې بوځي، یو ورځ دې مخکې بوځي. نو که تا ته لاره معلومه وي د مینا معلومه لار داسې مشکل نه ده، نو ته ورته ووایه یاره وایه زه نن نه ځم، زه به سبا ځم. پیدل لاړ شه ښه په ارام باندې، که ګاډی میلاو شو ښه ده، که نه په قلار قلاره ځه او مینا ته به ورسېږي. خو چې کله تا د حج لپاره احرام واچو خپله کمره کې خپل بلډینګ کې هلته نه به ته لبیک شروع کړي چې اللهم لبیک حجتن، یا الله زه تا ته حاضر یم او زه تابعدار یم د دې دپاره چې ستا دپاره فریضه د حج ادا کوم. یا الله دا به ووایي او بیا به لبیک وایي او ځي به مینا ته. مینا کې نور څه نشته په دې 8مه ورځ باندې، بس د ماسپښین مونځ دی، مازدیګر، ماښام، ماسخوتن، دا 4 مونځونه نن شو او سبا چې شپه تېره شوله کومه ورځ شوه؟ یوم العرفه، 9مه ورځ ده که نه. نو په دې عرفې په ورځ به دلته په مینا کې د سار مونځ کې نو څو مونځونه شو؟ ټول 5. 4 دې پرون کړي، ماسپښین نه مخکې راغلی، ماسپښین، مازدیګر، ماښام، ماسخوتن 4 هغه شپه چې تېره شوه سار مونځ به وکړي. نبي علیه السلام به دلته صرف دا 5 مونځونه کړي دي، نور به ناستې خپل اذکار به کوې، تلاوت به کوې، دعاګانې به غواړي چې یا الله حج مې شروع شو، اسانې کړه ته په خیر خیریت یې سر ته ورسېد. دا دعا به غواړي، د خیر دعا غواړه، د قبولیت دعاګانې دلته غواړه. او دې کې حکمت هم دا دی چې بعضې علما دا سوال کړی چې دې کې څه حکمت و چې نبي علیه السلام راغلته شپه کړې ده، نور څه نشته، 5 مونځونه دي، خو دا به سړي په حرم کې کړی وی که نه. حکمت په دې کې دا دی چې انسان عرفات ته لږ نږدې شي، دا لږه لاره ووهلی شي، څه ناڅه لاره په دې کې ووهلی شي، دا حکمت دی. ځکه دا تقریبا د 6 کیلومترو نه واله تر د 8 کیلومترو پورې لاره ده، بلکې 9 پورې، ځکه مینا لویه ده. نو چې ستا کوم ځای کې خیمه ده وایي ته ځې نو کافي مزل دی. خو د مخکې نه پرون مې هم درته دا ویلې اکثر زنانه او خویندې چې هغوی ته بیا مشکل وي ورکه شي. هلکه وایي زموږ زنانه ورکه ده، څوک زنانه ورکله سړی ورک شي، بې تعلیمه غریب. موږ سره یو ابۍ وه، د هغې خاوند و غریب ضعیف و، نو هغه تقریبا 3-4 ورځې ورک و. چې موږ د حج احکام پوره کړې بیا وروسته را پیدا شو، ځکه هغه بې تعلیمه. نو د دې لپاره دا ضروري ده چې یو موبایل وي تا سره او د ګروپ چې کوم لیډر دی د چا سره چې تلی چې د هغې نمبر تا سره وي. که ته ورکېږي هغه ته ټلیفون وکړه چې فلاني زه ګوره د فلاني ځای کې یم، یا چا ته ووایه ورته چې دا فلاني ځای کې د حاجي صاحب ولاړ دی چې تا پسې به یې درځي. کور والا له دې ټلیفون ورکړه، که بالفرض هغه ورکه شي چې ته رابطه ورسره کړې. دویم د خپل مکتب نمبر یاد کړه. اوس مثلا تاسو مینا ته ځئ نو په کار ده چې هر چا ته مکتب نمبر زما خیال اوس کارډ کې ولیکم، او که نه یې لیکلی هغه ورته ووایه د ګروپ لیډر ته چې یار زموږ د مکتب نمبر به صحیح او خیمې نمبر به صحیح، مکتب جدای او خیمې به جدا نمبري. نو که بالفرض انسان دی ځکه هلته د خیمې ټولې یو شان دی چې یو ځل انسان وځي چې د قضا حاجت پسې یا سکار پسې، بس بیا به سترګې دغه شي تورې شي، بیا کله داسې منډې وایي کله داسې منډې وایي، غریب پریشانه شي، لاره بیا نه شي پیدا کولی، نږدې ځای ورته خوري، کله اخوا ځي کله دې خوا. نو مکتب نمبر چې تا ته یاد وي چې چا ته وایي چې فلانی مکتب او فلانی نمبر خیمه، هر څوک دې رسوي، سیکورټي والا دې رسوي، ټول خلک دې رسوي. نو چې مینا کې کله د سار منځ شو، دا اوس یوم العرفه شوله، د عرفې پرون 8مه ورځ تېره شوله، 9مه ذوالحجه ده، د عرفې ورځ د سار منځ به وکړي، بیا به د سار منځ نه بعد اذکار به وکړي، نور راختو پورې به د ځای نه خوځېږي. زموږ خلک څه کوي؟ تعدي کوي، بسونه راغلي او بس هر سړی سیټ پسې منډې او په سیټونو لانجوي. زموږ د خلکو زموږ د پښتانه بیا سخت جاخمار دي، خفه کېږي ما. نو جاخې ماخې مه کوه، په ارام کښېنه، اذکار وکړه. یو بس نه دی، 2 نه دي، سعودي حکومت چې څومره حج لتري ټولو له تنظیم کړی دی، د بسونو سیټونو تنظیم شوی دی. نو ته به چې نور راوخته خو په قلاره به روان شي. او حدیث کې راځي صحابه کرام بعضو به لبیک ویل او بعضو به تکبیرونه ویل، الله اکبر، دواړه جایز دي. کله لبیک وایه او کله الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد. نو عرفات ته په ګاډي کې روان شي، که ګاډي کې نه پیدل هم تللی شي، څوک تکړی لږ نوجواني په قلار قلاره زه بس لاړ شه. د نبي علیه السلام طریقه دا وه د عرفې په ورځ باندې. او ګوره حج کې دا عرفات چې کوم دا د عرفات کې وقوف دا د ارکانو د حج نه دی، د دې نه بغیر ګوره حج بالکل نه کېږي. نبي علیه السلام فرمایي الحج عرفه، حج اصل کې عرفه ده، دلته به ته ایسارې تر غروب الشمس پورې، نور ډوبېدو پورې د دې ځای نه به نه خوځېږي. نبي علیه السلام طریقه بیا دا وه تر دغه پورې د زوال پورې چې نور څو پورې ګرځېدلی نه و د ماسپښین. نبي علیه السلام عرفات حدود ته نن نوتلو، ور داخل نه شلو. چې کله زوال وشو، ماسپښین ټیم داخل شو، نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته خطبې ته ودرېد، اول اذان وشو،
بیا نبی علیه السلام خطبه ویل لکه د جمعې پوره چې څنګه کېږي، بیا یې د ماسپښین 2 رکعاته وکړه، بیا د مازدیګر د ماسپښین په ټایم کې به دواړه منځونه وشي. دلته زموږ بعضې چونکې مسلکونه دي لانجې دي، بعضې مولیان او مفتیان ورته د دې ځای نه وایي چې ګوره هلته به 4 رکعاته پوره کوئ او بل به دا کار کوئ چې د ماسپښین ټایم کې ماسپښین مونځ کوئ، د مازدیګر مونځ به دې ټایم کې نه کوئ او د وهابیانو مه منئ پلاني. دا زموږ د نبي علیه السلام طریقه، دا د پیغمبر خپل آبایي وطن دی او نیم مونځ یې کړی، قصر یې کړی. زه د پاکستان نه تلم ته ماته یې پوره کوه، زه پرېږده دا اختلافي خبرې پرېږده. خو که د نبی علیه السلام په طریقه حج کول غواړئ، د نبی علیه السلام طریقه دقه وه. اوس هم ته د حج خطبه واوره، یوم العرفه باندې چې کله خطیب خطبه وکړي 2 رکعاته د ماسپښین وکړي، 2 د مازدیګر، ماسپښین ټایم کې دواړه منځونه وشي. حکمت په دې کې څه دی چې نبی علیه السلام ماسپښین کې د مازدیګر هم ورسره وکړو، جمع تقدیم یې وکړه. ده حکمت دا دی چې تا سره ماښام پورې ټایم دعا ته فارغ شو، چې په دې ورځ ته دعا ډېره وغواړئ، ذکر ډېر وکړي، او په دې ورځ ډېر ذکر دا پکار دی. نبی علیه السلام فرمایي هر پیغمبر په عرفې په ورځ دا ذکر کړی چې لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. عامه یو کلمه د ټولو ته یاده ده، خو کلمه د توحید ده، نو د الله د توحید کلمات دی، الله په دې خوشحالېږي. او موږ د توحید په عقیده تللي دغه ځای ته حاضر شوي، دلته اوس کوم دربار یا بل شی نشته، د رب العالمین خوا ته حاضر شوي دغه میدان ته. د مکې مشرکان به عرفات ته نه تله، قریش چې مشرکان به نه تله، ځان یې داسې اوچت ګڼل، ځکه د عرفات ته چې ځې دې لاره کې د حرم حدود ختم شي، نه ویل موږ به د حرم د حدودو نه وځو، نه موږ وایو چې څنګه شریعت دی موږ به د هغې مطابق عمل کوو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله بیا زوال وشو، هغې نه وروسته مونځ یې وکړه، بیا عرفات حدودو ته داخل شو. بعضې خلک دې کې دا ناپوهي کوي، تاسو به یې ګورئ منډې به وایو د غره سر ته به خیږي، هغه ځای ته به ځان رسوي، ګرمي مي تکلیفه مي، بیا دومره په ځان دا ورځ ګډه وډه کړي چې هغه دعا هم ترې پاتې شي، اذکار هم ترې پاتې شي، هسې ته ټول ټایم ضایع شي. بعضې ملګري دا غلطي کوي، د عرب په دې ورځ باندې چونکې صدقاتو کې تکړه خلک دی، الله دې ولا نور توفیق هم ورکړي، نو هغوی دا لوی لوی کنټینر را روانې کړي، دا خوراکونه خلکو له ورکوي، تیارې پارسلي او هغې کې غوښې او وریجې او دا جوسونه. زموږ خلک ټول ورځ په دې کنټینرو پسې منډې وایي، هلکه هغه دی کنټینر راغی، هلکه د الله بنده خو چې یو پارسل 2 درته میلاو شو، ستا د خوراک تنظام شو، بس صحیح ده. یا د سره کوروالا ده 2-3 پارسل راواخله، یو غیره ورکه، یو ځان سره یې سر که، بس خوراک دی وکړه، دا پوره ده. نور ځان سره په دې بیگ کې که چېرته بیگ میګ وړي وړوکی، دلته به ځان سره ډېر سامان نه وړي، چې کله هم د دې بلډینګ نه راوځي د مکې نه ډېر سامان نو به ځان سره نه وړي، صرف دومره سامان ځان سره واله چې په کار راځي، ګولۍ بولۍ یا په بیگ کې څه داسې چڼۍ مڼۍ څه دي اچولي چې سړی په وخت تېري، کجوري مجوري واچوه، ځکه په مکه کې به خوراک ښه کې. تاسو ته پرون ما ویل کله کله انسان هلته وایي یاره زما داسې تبه ده، یاره دا وجود مې خوږېږي، هغه اصل کې دی دغه د بدن انرژي کمه شوي، نو چې انرژي کمیږي هلته به خوراک ټیټ کې، مزیدار خوراک به کې، بخل به نه کې هلته. نو عرفات کې د غرونو غرونو ته مه خیږئ، دا څومره حدود چې نبي علیه السلام فرمایي دا ټول میدان دا د عرفات میدان دی، دې کې چې کوم ځای کې وي ته خو به خپلې خیمې ته ځې، خیمې نه غوره دا ده چې ځان له راوځئ او ځان له ځای کې کښېنه، سړی بیا ښایسته دعا غواړي ځان لی، او داسې یو صحرا ته راوځه، داسې بار راوځه دې خیمې نه، یا که خیمه کې یو طرف ته ناست دی بس دعاګانې ډېرې وغواړه، په دې ورځ باندې ډېرې دعاګانې کول پکاري. نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د عرفې په ورځ چې الله تعالی څومره بندګان د اور نه ازادوي، په بله ورځ یې نه ازادوي. په ټول کال کې د شپو کې ليلة القدر شپه، او په ورځو کې د عرفې ورځ، په ورځو کې د عرفې ورځ، او په شپو کې د ليلة القدر شپه په رمضان کې. دا الله پاک بعضې مقاماتو ته او بعضې اوقاتو ته یو فضیلت ورکړی، نو دا ډېر لوی فضیلت دی. او په دې ورځ الله تعالی د ملایکو ته وایي چې وګورئ زما دې بندګانو ته دا څه شي راجمع کړي دلته، دا څه راغلي، کور کلی وطن او کاروبار او روزګار یې پرېښی دی، دا څه راغلي، وایي دا زما نه جنت غواړي، دا دې راغلي، دا ما وبخل، جنت مې ورکړه. الله اکبر. الله رب العالمین د ټولو حاجیانو حجونه قبول کړي، الله دې دغه فضیلت ورکړي. نو چې کله دلته ایثار وي تر د نورو ډوبېدو پورې به ایثار وي، که څوک د نورو ډوبېدو نه مخکې ووتو د عرفات د حدودو نه، په ده باندې دم واجبېږي، دم پرې راځي، ځکه چې شریعت خلاف یې وکړو نو در غروب الشمس پورې به د عرفات د حدودو نه وځي، دلته به یې خپل اذکار به کې، دعاګانې. چې نور ډوب شو اوس به دلته د ماښام لمونځ نه کوي، د دې ځای نه به روان شي، ګاډي به راشي، که ګاډی نه ګاډي خو شته، او که ته وایې چې زه پیدل ځم، پیدل هم راتلی شي، مزدلفې له به را روان شي. اوس هلته هغه نقشه شته دی چې دا عرفات نه به را روان شي مزدلفې ته، د دې عرفات نه به راځي اوس حاجیان مزدلفې ته به شپه راوړي، مزدلفې ته چې ته هر ټایم راورسېد خپل ماښام هغه اذکار او دعاګانې دي ووایه، او بس په لاره به را روانې ذکر به کوې او لبیک به وایې او الله اکبر هم وایه، تکبیرونه هم وایه او لبیک هم وایه. چې دلته کله راورسېدې نو اول به د ماښام جمع وکړئ، یو ملګری به مخکې شي جمع به ورکړي ستاسو چې کومه خیمه ده، او بیا به د ماسخوتن جمع وکړي، ماښام 3 رکعاته فرض جمع به ورکړي، د ماسخوتن به 2 رکعاتو جمع ورکړي. او په دې شپه نبي علیه السلام بیا ویتر وکړه، اوده شولو، په دې شپه نبي علیه السلام بیا تهجد هم نه دي کړي. ولې؟ ځکه سبانۍ ورځ سخته ورځ ده، په حج کې دا شپه سخته ده، د عرفې د عرفات د عرفې د ورځ چې تېره شي په دې مینا مزدلفې ته سخته شپه ده، او بیا سبا له ورځ سخته ده، مشکله ورځ ده، ځکه ستړې ورځ ده، شپږ غټ کارونه دي، وروسته وایم درته انشاءالله تعالی. نبي علیه السلام پسې د عرفات نه تر د مزدلفې پورې شاته په سورلۍ باندې اسامه ابن زید رضی الله عنه ناست و،
او په سباله چې بیا غټ اختر وشو مزدلفې نه مینا ته نبي علیه السلام ټول جمرات وله نو شاته ورپسې د تره زوی فضل ابن عباس رضی الله عنه ناست عبدالله ابن عباس ورور دی هغه ورپسې ناست دا نبي علیه السلام عاجزي وه چې ځان سره خامخا په سورلۍ یو کس کېنولو نو دا اسامه ابن زید وایي چې نبي علیه السلام را روان شو د عرفات نه مزدلفې ته په دې لاره کې یو ځای کې نبي علیه السلام سورلۍ نه راکوز شو قضای جد ته لاړی وړه تقاضا یې کوله بیا اودس تازه کو وایي زما داسې فکر راغی چې نبي علیه السلام د ماښام مونځ کوي په دې لاره کې ځکه ماښام خو هلته موږ باندې عرفات کې ماښام شوی دی نو ما ورته ویلی د الله نبي مونځ کوي نه د مونځ دا ځای نه دی مونځ به موږ مزدلفه کې کوو چې مزدلفې ته ورسېدو موږ به بیا هله د ماښام مونځ کوو بیا به د ماسخوتن مونځ کوو صحیح شو دلته به د ماښام او ماسخوتن دواړه مونځونه وشي بس بیا به اسکار وکړي او بس بیا پرېوځه ارام وکړه او که یو انسان داسې دی چې هغه له خوب نه ورځي او هغه وایي چې زه د شپې قیام کوم ودې کې بیا لکه بعضې علماو چې صوفیه او دا لیکلي چې دا ډېره اوچته شپه ده او بس قیام پکې پکار دی موږ وایو نبي علیه السلام ټول نه اوچت تقوادار هغه په دې شپه تهجد نه دي کړی حکمت دا دی چې په دې شپه خوب وکړه چې لږ سهار لپاره دمی سبا غټ غټ کارونه تا ته د غټ اختر په ورځ را روان دي ښه دلته یو بله مسله یاده کړه چې بیا پاتې نشي هغه دا ده چې کم کسان معذوره او کمې زنانه کمزورې وې او کم کسان بیمارانو دا نبي علیه السلام د مزدلفې نه نیمې شپې نه پس رخصت کړه یعنی مطلب دا دی مزدلفه کې شپه تېرول دا ګوره فرض دي واجب دي دا لازم ده خو که یو انسان عذر والا دی عذر والا معذور دی لکه قیام په مونځ کې فرض دی خو چې سړی معذور دی په ناسته به کوي مونځ دغه شانته دا شپه تېرول لازم دي پته خو که یو انسان بیمار دی نبي علیه السلام ته خپله بیبي راغه سوده رضی الله عنها بدن هم غریبه لږه درانه شوې وه او بوډۍ هم وه عایشه دغه خدیجه رضی الله عنها چې وفات شوه بیا نبي علیه السلام دې سره نکاح کړی وه عمر یې هم ډېر و د الله نبي زما خپې خوږېږي او بیمار یم سهار له بیا زر دې ځای نه هغه جمراتو پورې څنګه ځمه نو نبي اسلام هغې ته چې زه ته لاړه شه نیمې شپې پورې ایساره شه مزدلفه کې وقوف وکړه او زه ته زه بیا تا ته عذر دی چې ته سهار له بیا نږدې دي جمراتو ته بیا ځکه سبا ټیل دی رش دی په هغې بیا نشي تللی بیمار سړی بیا په رش کې ورته تکلیف نو کوم انسان چې بیمار دی یا معذور دی یا داسې زنانه دي او ماشومان چې سبا په رش کې هغوی ته تکلیف دی هغې ته دا اجازت دی چې په مزدلفه کې نیمه شپه تېره کړي داسې 12 نیمو یوې پورې پاتې شي او بیا د شپې شپې وځي ځان د جمراتو ته نږدې کړي اوس به دې خواره شو دغه صحیح دی دا چې کوم دی دا مزدلفه ده نو ګوره مزدلفه کې دلته یو تصویر ورکړی دا شکلونه علم ختم کړي دي دې کې دا کاڼي راټولوي د حاجیان صحیح طریقه دا ده چې مزدلفه کې چې ته اوس جمرات ته ځې د غټ اختر ورځ به شي دې ته یوم النحر وایي موږ ورته پښتانه د غټ اختر ورځ وایو د قربانۍ ورځ وایو په دې ورځ باندې به د دې مزدلفین حاجیان را روانېږي دا وړوکی شیطان به هم پرېږدي دا دویم منځنی به هم پرېږدي او دا لوی شیطان به ولي دا یو دا به صرف ولي دا هم لرې کړي دا لږ لرې کړي نو دلته د اوس نه چې دی ته د ځان سره کڅوړۍ کې کاڼي واچوه اووه کاڼي ستا نن لګېږي دلته بیا په سباله او په بل سباله او په لا بل سباله هغه 2 ورځې پکې لازمي دي او 3 ستا خوښه ده په هغې کې بیا اووه کاڼي دلته لګي اووه دلته لګي اووه دلته لګي 21 21 کاڼي ستا لګېږي نو که باقي بیا 2 ورځې پاتې کېږي نو 21 او 21 څو شو 240 او اووه د دې دپاره یو کم 50 کاڼي دا خو ضروري دي خو د احتیاط دپاره ځکه اوس یې د دې نه داسې دغه تاو کړي دي که نه یو دیوال شانې ته چاپېره کړی انسان دی که د رش د لاسه ته لږ لرې یو کاڼی ولي او دې خوا پرېوځي نو کڅوړۍ کې کاڼي یو 10 دانې زیات واخله که کم کاڼی تا نه ضایع شي نو زه د هغې په ځای به بیا بل ګزار ورکړې صحیح ده او که یو سړی و چې نه زه د وروستو 3 شپې کومه نو بیا ورسره 21 کاڼي نور هم واخله او فضیلت د دې دا دی نبي علیه السلام فرمایي په دې یو کاڼي ایشتو باندې یو کبیره ګناه معاف کېږي صغیره نه کبیره ګناه پرې معاف کېږي دا ډېر زیات ګناهونه په دې معاف شو کبیره ګناهونه ځکه 21 یو ورځ 21 بله ورځ اووه دا بیل او دغه رنګه دا یو کم 50 شو چې بیا بلې شپې لم پاتې شي بیا څو شو او یو ته ورسېده که نه او یا ګناهونه د انسان کبیره پرې معاف شي الا دا که پردې حق در باندې آب ورکې نور چې کوم کبیره ګناهونه انسان نشوي دا معاف کېږي په دې ورځ باندې چې کوم دی حاجیان د سار نبي علیه السلام طریقه دا وه د مشرکین مکه طریقه هم حدیث کې راغلی او د نبي علیه السلام طریقه مشرکین به داسې کول چې مزدلفې ته به راغه نو دلته به ایسارو سار تر دې پورې چې نور به راوختم هلته یو غر الثبیر په نوم باندې نو دوی به هغه ثبیر غر ته انتظار کوو چې په دې کله نور ولګېږي بیا به موږ روانېږو جمرات وله هغه لوی شیطان به بیا موږ ورو پښتانو ته لوی شیطان دي ته اصل کې جمره عقبه وایي نو نبي علیه السلام د نور راختو انتظار په دې ورځ نه دی کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم د سار مونځ وایي د عام معمول نه وختي وکړو په تیاره کې عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه صحابه وایي مونځ یې ډېر وختي راکړه بسیله هغه اولنی اذان په اولني ټایم کې وشه او بسیله هغه د سار سنت هم کړو ډایرکټ جمع ودروله نبي علیه السلام چې جمع ودرېدله بیا مسکار وکړه بیا هم دعاګانې وکړه قرآن کې هم دا راځي دلته مسجد هم دی مسجد د مشعر حرام اصل مشعر حرام اصل کې د مزدلفه کې یو غر دی د هغې د وجې نه دې ته مشعر حرام قرآن کې هم الله ویلی دی چې تاسو الله یاد کړئ په مشعر حرام کې نو دې ټایم کې به ته اذکار وکړې د سار مونځ نه بعد او دعاګانې به ډېرې وغواړې ښه په عاجزۍ به دعاګانې وغواړې بیا به د هغې نه بعد چې دعاګانې دې وکړلې د نور راختونه مخکې روان شه ښه په قلار روان شه الله اکبر وایه لبیک وایه راځې به
چې کله دې ځای ته راورسېدې دا ډېر کافي مزل دی دلته یو سره کیلومیټر یې لیکلي دي نو دا اولنی شیطان هم پرېږدي دا جمره صغرا وسطا هم پرېږدي دا منځنۍ دې جمره عقبې ته به راشي یا جمره کبرا یا جمره عقبه دې ته به راورسېږي او بس د حج تلبیه دې ځای پورې وه د عمرې تلبیه حجر اسوده پورې وه او د حج تلبیه غټ شیطانه پورې ده چې دلته راورسېد ته کله کاڼي ولې ستا تلبیه نوره ختمه شوه دې نه پس د حج تلبیه نوره نشته دی په دې ځای باندې تلبیه ختمه شوه لبیک به نور ودرېږي دلته به چې دی ته دې ته ودرېږي نبي علیه السلام په داسې طریقه باندې ایشتلی دا ایشتلي په داسې طریقه کړي چې دا مینا یې ښي طرف ته کړه او دا حرم او دا کعبې ګس طرف ته راوسته نورې که ته د هر طرف نه ولي جایز دي خو دا درته د نبي علیه السلام هغه طریقه ښیم چې صحابو نبي علیه السلام داسې ودرېده چې دا کوم طرف نه ته راغې څه ګرانه نه ده چې کوم طرف نه راغې مینا ده که نه طرف ته ښی لاس واړوه دا بل به دې پخپله د حرم طرف ته راشي هلته بوډونه هم لګوي دې طرف ته حرم دی وایي نو نبي علیه السلام داسې طریقه باندې ورته ودرېده چې دا ښی لاس یې د مینا طرف ته راغې مینا د دې طرف ته ته چې د مزدلفې نه راځي لاره کې مینا راورسېږي په مینا په اخري سر کې دا دي دا جمرات دا ښی اړخ یې د مینا طرف ته کو او ګس اړخ یې دلته راغی کعبې طرف ته د نبي علیه السلام او دې باندې ګزار کوو او الله اکبر به ویلو هر گزار سره الله اکبر دا به وي پرون مې تاسو ته یو طریقه بله وښودله چې داسې طریقه ده چې کله ته د دې دغه خواله راځي اوس مثلا دا د هغه جمراتو ځای دی دا لوی شیطان ته دې ځای له راورسېدې نو ټول په لکونه حاجیان دا یو ځای ولي ډېر سخت رش دی دلته نو ته چې اوس سیده داسې راځې او ستانه مخکې دا دومره خلک را رسېدلي دا ته کراسکې پکې ورنه نوځې نو ګرانه ده ښه طریقه دا ده دی چې دې رش ته مه ورځه چې څنګه دې حال ته رانو اوس حالونه جوړ کړي څو چت یې دا ځای جوړ کړی دی چې ته د هر چت نه ګزار کې لاندې خپل ځای ته کاڼی رسي اټومیټک سیسټم یې کړی لکه اوس مثلا زموږ د مسجد دا مین ځای موږ کولاو کړی دی بره نشي کاڼی راغورځي دلته راغورځېږي نو داسې کار وکړه چې دا رش پرېږده او داسې کولاو راشه بار ترې راشه د دې خلکو د دې ګڼې نه دې خوا شه او دا ګڼه کراس کړه او د دې طرفه پرې راشه چې د دې طرفه په بیرته ورشي دلته تا ته ښایسته موقع میلاویږي په آرام باندې وردن نشه دا خپل ښې اړخ دا به د مینا ته راشي دا بل ګس اړخ به حرم ته راشي او ګزار وکړه په قلاره باندې او که یو دم دا خوا نه راځي په تا باندې شاته ټیل هم جوړ دی او دا شته کسان به هم ته چې کوم دی دغه کې دا خلک به د اخوا دې خوا کې ورځي او دا نشي کېدی ځکه هر سړی دونه په جذبه کې لګوي او داسې په دغه چې هغه ته دغه کولی نه شي صفونه ولا ماتولی نه شي نو ښه دا ده چې شاته نه راشه او د دې طرفه پرې راننوځه د دې طرفه چې راننوځي نو دلته تا ته ښایسته موقع میلاویږي یو نو چې کله ته دلته راورسېدې او دا دغه دې ویشت اول عمل په دې ورځ دا په دې ورځ 15 کارونه دي غټ او شپږم مینا ته شپه وړل دي 15 کارونه چې ته یادې نبي علیه السلام په دې ترتیب کار کړی که دا ترتیب تا نه ختم شي مخکې وروسته چې ګناه پکې نشته بعضې علما دلته وایي خلکو ته چې ګوره که په دې کې د کوم کار مخکې وروسته کړو دم دی دا خبره خطا ده ځکه په دې ورځ بعضې صحابو سر یې مخکې وخرول او شیطان یې وروسته ایشتلی دی چا قرباني مخکې کړی او شیطان یې وروسته ایشتلی دی نبی علیہ السلام ته براتلی د الله نبی ما فلانې کار مخکې کړی د الله نبی به هر یو صحابي له دا فتوا ورکوله مینا کې نبي علیه السلام ولاړو افعل ولا حرج افعل ولا حرج کوم کار چې نه پاتې اوس یې وکړه حرج نشته دی نو د نبي فتوا دا ده صلی الله علیه وسلم چې په دې کې حرج نشته ځکه 15 کار دي کله به تا ته موقع ورځ کمه ده یو ورځ ده او کارونه ډېر دي نو چې کوم کار دې مخکې له راتلو په مخه کوه او بل بې وروسته خیر دی لکه مثال د دې درکم نبي علیه السلام په دې ترتیب کار کړی اول شیطان ویشت ورپسې قرباني وکړله ورپسې سر وخراو ورپسې به بیا احرام لري کې احرام به ختم شي بلډینګ له ولاړ چې غسل به وکړي عامې کپړې به واچي خوشبو ولګوه دې وخت دې ته تحلل اول وایي دا تا باندې اوس هر څه حلال شو چې کوم احرام کې بند وو لکه که ویښتالې برېتلې یا مطلب نوکان اخلي کپړې به واچي خوشبو ولګوه سوا د خپلې بیبي نه دا تحلل اول دی عامو کپړو کې بدلته طوافو کې طواف فرضي ورته وایي طواف افاظه ورته وایي طواف زیارت ورته وایي او بیا به لاړ شي سعی به وکړي د صفا مروه دا به وکړي صحیح شوه چې دا دې وکړه په دې ځای باندې د دې نه بعد بیا تلل دي دغه ته شپه وړل دي مینا ته خو مینا ته زر مزه اول داسې وکړه شیطان ویشته او څاروی شته دی نه ملګری دې لېږلی دی هغه به کله راځي یا هغه څاروی نه دی ذبحه کړ نو ته به ورته په انتظار ناست وخت به ضایع کې سر به نه خرې لکه موږ سره بعضې ملګري هلته سر خو وخروه دا ټایم خو نه نه حرام لرې کوو نه سر خرو موږ وایي صبر کوو چې هغه څاروی ذبحه کړي زما او زما قرباني وشي بیا به زه دا کوم نو موږ ورته ګوره دا ته ناپوهه یې وایي نه موږ ته هلته مفتي صاحب او مولوي صاحب داسې ویلي نو په هغه باندې بیا دا نقصان وشي چې اخره کې په دا نیمې شپې ته په خبره ورسېږي نو زه هلته یا څارو پسې ګرځي یا هغه سړی چې کومې شلو کسانو سودا دغه ورکړي پیسې ورکړي هغه حاجیانو نو 15 څاروي اخیستي 15 پسې ګرځي نو ته به هغې ته انتظار باندې ناست نه بس ته داسې کار وکړه ډایرکټ سر دې وخروه چې قرباني کله وشوه وشوله یا خو یې خپله وکړه که خپله نه بس بیا چې د بل چا له پیسې ورکړي چې کله یې وکړله سر دې وخروه او خپل بلډینګ له لاړ شه چې بلډینګ له لاړې کپړې به بدلې کړي ناشته وکړه ښه مزېداره ښه ښایسته خوراک وکړه مزېدار او د ناشتې نه بعد په قلاره به حرم ته لاړ شه په عامو خپلو کپړو کې دا چې کوم ستا عامې کپړې دي دې کې به لاړ شي طواف به وکړي
دا طواف په دې ورځ باندې رشم ډېر زیات ټول حاجیان راغلي دا طواف حفاظت کوي او بیا به لاړ شي سعی به وکړي د صفا مروه واپس به بیا د دې نه بعد که خپل کټیم او خپل بلډینګ ته بیا تلې کمرې ته بیا لاړ شي او تریخ شي وسکه داسې یو لږه ناشته ماشته ورته وکړه خوراک مراک وکړه بیا په قلار روان شه مینا ته ځه مینا ته بیرته بیا شپه رسې بیا دا شپه چې کوم دی مینا ته رسول د واجب دي ګوره دلته نبي علیه الصلاة والسلام صرف هغه چا له اجازت ورکړه چې مینا کې د شپه نه کوي یو حدیث کې راځي رعاة الابل کم چې د صحابو په وخانو باندې ذمہوار کسانو خادمان ځکه هغې وخان هغې له خوراک مراک او د اوبو انتظام برابرولو ځکه وخان ډېر زیات ستړي شوي او بل چې کوم کسان انتهایي بیماران او عذر ورته او بیرته تللی نه شي مینا ته نو که هغې شپه په مکه کې وکړي نو خیر دی او بل نبي علیه السلام دغه ته دا اجازت ورکړی او د زمزم والاو ته ځکه هغه زمانه کې د نبي علیه السلام په دور کې په دې زمزم باندې خپل کسان مقررو د نبي علیه السلام د کورنۍ کسان په دې مقررو نو دا کوی او هغې نه به خلکو اوبه راخیستلې او راخېجولې به یې نو که چېرته هغه کسان نه وي بدنظمي جوړېدله جګړې پرې جوړېدلې نو نبي علیه السلام هغوی ته اجازت ورکړو چې چونکې ستاسو ډیوټي ده په زمزم نو ستاسو دپاره خیر دی که مینا ته شپه ونیسئ خلکو له زمزم اوبه ورکوي نو دغه کسانو ته اجازت دی نور عام کسان ټول به شپه مینا ته وړي چې دا ورځ هم تېره شوه د غټ اختر ورځ لاړله صحیح شوه اوس تا ته 3 ورځې پاتې دي د حج احکامو کې 11مه 12مه 14مه دې ته ویلی کېږي ایام التشریق څه ورته وایي ایام التشریق ایام التشریق دې ته ویلی کېږي په دې کې چې دی بس نور څه نشته دی دلته به ته په خپله خیمه کې په مینا کې او مینا نه به چې کوم دی د ماسپښین مونځ چې کله وشو په د 11مه پرون خو غټ اختر ورځ تېره شوه که نه نن 11مه ذوالحجه ده غټ اختر نه یو ورځ بعد چې کله ماسپښین زوال وشلو د نور او ماسپښین ټایم داخل شو ماسپښین مونځ به خپله خیمه کې وکړي بیا به ښه په قلاره روان شي اذکارو سره او زی به اول به وړوکی شیطان بیا منځنی او بیا لوی اوس به په ترتیب باندې داسې ولي خو دلته زموږ خلک غلطي څه کوي تعدي کوي منډې وایي او څوک چې پوهیږي د حدیث مطابق عمل کوي د عرب هم کوي الحمدلله علی حدیث هم نبی علیه السلام چې کله دا شیطان ویشته نو دینه ښي طرف ته شو ښي طرف ته شو کعبې ته مخ کړو هلته بوډونه هم لګېدلي ښي طرف ته به شي له دینه او کعبې ته به مخ کړي او اوږدې دعاګانې به غواړي نبی علیه السلام د وړوکي شیطان نه بعد دومره دعا وغوښتله لکه سورت بقرې په مقدار سورت بقره خو د 1 غنټې نه زیات ټایم لګېږي نو دومره دعا به وغواړي چې د لاسونه او د ولې دې ستړي شي ډېرې دعاګانې به وغواړي بار بار به یې غواړي دعا نو یو به دا کار وکړي بیا به دې نه بعد ورشي دا دویم به ولي د دې نه بعد بیا نبي علیه السلام د ګس طرف ته شو دې طرف ته شو بیا هم کعبې ته مخ واړو او بیا یې دعاګانې کولې بیا به هم هغه شان اوږدې دعاګانې کولې لکه سورې بقرې په مقدار نبي علیه السلام بیا دعا وکړله بیا دې نه بعد چې نبي علیه السلام دا لوی شیطان ویشته بیا دعا ونه کړله موږ به سنتو ته ګورو که نه خپل دغه به نه کوو نو چې نبي علیه السلام کله دا ویشته بس بیا راواپس شو نو په دې وخت کې چې کله ته اوس مثلا ماسپښین مونځ دې وکړه هلته ماسپښین په اول ټایم کې کېږي نو دا به ولي دعا به وغواړي بیا به دا ولي دعاګانې به ډېرې ډېرې وغواړي بیا چې دا ویشت بس بیا په خپله الرډي سعودي حکومت داسې لاره جوړه کړې ده چې ته بیرته خپل ځای له ځې که نه نو داسې به راتاو شي هلته نږدې مسجد خیف دی تیار به د مازدیګر جمع تیار انشاءالله بس مازدیګر مونځ له هلته ورشه غټ جومات کې به جمع وکړي او بیا په قلاره خپلې خیمې ته روان شه شپه هلته ویسه بس بیا نور مونځونه خلک خپلو خیمو کې کوي او دې ورځ کې به اذکار ډېر کوي ذکرونه به کوي او عربو به د خپل پلار نیکه قصې کولې قرآن کې به الله سورې بقره کې رد کړی دی چې فذکروا الله کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا تاسو څه پلار او نیکه یادوئ د هغې قصې کوئ په دې کې شعرونو کې او په نثر کې به خپل د خاندان قصې او هغه تورې بیا ذکر کولې زموږ نیکه دسې و بادر او پلانې چل شو ډینګرې چل شو الله فرمایي الله یاد کوي دلته د الله د یاد دپاره تاسو راغلي دا ورځ هم تېره شوه 11مه سبا بیا راځئ ته نو 12مه ورځ باندې اول دا او بیا به ښي طرف ته شي دعا بیا دا منځنی شیطان بیا به ګس طرف ته شي دعاګانې به وغواړي حرم طرف ته به مخې خو دلته سیکورټي والا به تا ته وایي چې بس ته درته بار بار وایي یا حاج یا الله روح یا الله دا به ورته وایي که نه چې بس ځه شه به دې ځای نه ځه ته بس ځان ته خوا دې خوا کوه چې ټیک د ټیک د سر ورته ړقوه خلاف هم مه کوه لانجه هم مه کوه کله هغه خوا کېږه کله دې خوا کېږه او دا دعا دې خپله غواړه خپله توجه دې برابره ساته بیا که ته دا غواړې چې سبا 3 ورځې ته هم زه پاتې کېږم نو دا 3 ورځې ته پاتې کېدل فرض نه دي مستحب امر دی او غوره خبره ده او که 3 ورځې ته نه پاتې کېږي نو په کار دا چې په دې 12مه ورځ ته د نور پرېوتو نه مخکې مخکې ستوزه د مینا د حدودونه بس وځه بس چې کله 3 ونه ویشته ځه خپل بلډینګ ته ځه دلته ښایسته مزېدار لږ مزل چې سورنګان دي بس سیده حرم ته لاره تللې ده پیدل لاړ شه ښه مزېدار او که ته وایې چې نه زه بیا بلې شپې ته هم پاتې کېږم نو بس بیا راواپس شه بېرته خپلې خیمې ته لاړ شه په 14مه ورځې ته هم پاتې شه او بیا به په دغه ترتیب باندې ولې په دې ځای باندې ستا حج نور الحمدلله ختم شو صرف یو کار تا ته پاتې دی هغه څه دی هغه دغه دی د طواف وداع د رخصتۍ طواف صرف دا یو طواف پاتې دی د رخصتۍ طواف صرف هغه زنانو ته معاف دی چې کومه زنانه باندې بیماري راغلې ده او په هغه بیمارۍ حالت کې خو مسجد ته نشي ننوتلی مسجد حرام ته نشي ننوتلی او طواف هم ورته ناروا دی ځکه چې نبي علیه السلام سره خپله بیبي را روانه وه حج له ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها او فرمایي موږ احرام وتړلو بس روان شو زنانو احرام خو بس خپلې جامې دي اسان کار دی
و چې زه مقام صرف ته ورسېدم هلته په ما باندې بیماري شروع شوه. یعنې ما ویل زه به اول عمره وکړم بیا به حج وکړم. هغه عمره رانه پس پاتې شوه. و چې نبي علیه السلام زما خیمې ته راغی ما ژړلې. عربانې پوه شو څنګه ژاړې ولې بیماري در باندې راغلې؟ ما چې اوې د الله نبي نورې بیبیانې او زما ملګري به ټولې عمره وکړي او ما نه پاتې شول بیماره شوم. نبي علیه السلام ورله تسلي ورکړه چې دا خو هغه څیز دی چې الله تعالی د آدم علیه السلام په ټولو لوڼو لیکلی دی. که صرف په تا راغلی او په نورو زنانو نه راځي بیا به خفه وي. دا خو راځي په زنانو خیر دی مه خفه کېږه. اوس داسې وکړه چې بس حرم ته مه ځه دننه مسجد ته او د حاجیان چې څه کوي هغه کوه. د الله نبي ورته افعلي كما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت. حاجیان چې څه عمل کوي د حج ارکان ادا کوه. یعنې مینا ته که ځي او بیا عرفات ته ځي بیا مزدلفې ته دا کوه. خو طواف د بیت الله به نه کوې ځکه دا طواف په مسجد کې دننه دی او په دې حالت کې زنانه مسجد ته نشي داخلېدلی. دا دغه په وخت کې بار وه دا صفا مروه نه ده دا بار وه د مسجد نه. دا خو اوس یې پکې داخله کړې ده. د دې وجې نه اوس علماو احتیاط دا دی چې دا زنانه دي صفا مروه ته هم دننه ننوځي ځکه چې دا مسجد عیسی اوس ګرځېدلی. هغه ټایم نه وه. هغه ټایم صرف کعبه د مسجد په حدودو کې وه او دا صفا مروه ته بهر وه. اوس خو صفا مروه په مسجد کې دننه راغلی ده. نو عایشه رضی الله عنها فرمایي بیا چې کله زه د عرفې ورځ راغه په هغه ورځ زه بیا پاکه شوم. بیا ما ولم بل او ویښته مې برابر کړه او بس که نه بیا مې د حج احکام ادا کول. خو چې کله بیا موږ تلو او د ټولو کسانو حج ادا کړلو او زما سره چې کوم ملګري راغلي وي د نبي اسلام نورې بیبیانې وي دغه نورې زنانه وي نو هغوی عمره هم کړې وه او حج او ما صرف څه وکړه صرف حج مې وکړو. نو ما یو قسم داسې ارمان وکړو نبي علیه السلام ته مې د الله نبي زما نورې ملګري به ځان سره حج عمره دواړه وړي او زه به صرف حج وړم. هغه یو فضیلت نه محرومه شوم. نو د الله نبي نرم انسان او سختي به نه کوله بې ځایه د زنانو سره. د عایشه رضی الله عنها ورور یې راوغوښته عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه ته ویل عبدالرحمن بن ابي بکر ته چې دا خور دې د ځان سره واخله عایشه رضی الله عنها او لاړ شي تنعیم ته. دا اوس چې ورته دغه وایي مسجد عایشه رضی الله عنها دا چې مسجد جوړ شوی او د هغه ځای نه ورسره ملګری شه هغه ځای نه به دا احرام وتړي او بس عمره به وکړي بیا ورسره راځئ. موږ به په قلار روان یو په لاره تاسو بیا راپسې راځئ. نو عایشه رضی الله عنها فرمایي بس موږ زه لاړم ورور سره مې عمره مې وکړله او بیا ورپسې لاړم. دلته یو بله مسله یاده کړه. عایشه رضی الله عنها څه وکړه؟ حج افراد. څه وکړه؟ حج افراد یې وکړو. نو دې باندې هغه د هدیې هغه حکم نو ځکه تش حج یې وکړو. حج په درې قسمه دی. یو حج قران یو حج تمتع او بل حج افراد. حج قران دی ته وایي. حج قران دی ته ویلی کېږي چې ته به د میقات نه د ځان سره هدیه وړې او خو په جهاز کې نه وړلی کېږي. البته که ته د مدینې نه راځي او په سعودي کې یو ګاډي کې ځان له ډاټسن کې ګډ واچوه او د میقات د ذوالحلیفې نه را روان که یا د طایف نه راځي یو ګډ واله او ځان سره روان که. هغه حج قران طریقه دا ده چې ته به راشي او طواف به وکړي او دغه سعی به وکړي نو احرام به نه کوزې. حج تمتع والا خو احرام کوز کړي که نه بیا قلارې ناست ته به د حج ورځو پورې به دا احرام ته اچول. دا ګران حج دی حج قران. نبي رسول حج قران کړی ځکه ځان سره د میقات نه هدیه راوړې وه. نو حج قران یې وکړو تر هغه پورې نبي علیه السلام د احرام اچولی څو پورې چې حج مکمل کړی نو. یو بله مسله واوره هغه دا ده چې کله دی په حج قران کې یو حج قران کوي ځان سره د میقات نه هدیه راوړې ده دا به بیا د یوم النحر په ورځ باندې قرباني کوي. نو دا به داسې کار کوي چې کله د اولنې عمرې په دغه کې سعی وکړه صفا مروه په ده باندې بیا بله سعی نشته دی په حج کې. احنافو دا مسله ده چې نه بیا به د غټ اختر پر ورځ بیا هم سعی کوي. نه په حدیث کې دا نه نبي علیه السلام بیا د غټ اختر پر ورځ بله سعی نه ده کړې. حج قران والا بله سعی نه کوي بس یو سعی چې دی په عمره کې کړی او پوره شوله. بیا نبي علیه السلام چې کله د غټ اختر پر ورځ راغلی او صرف طواف یې وکړو بس طواف فرضي کړی دی سعی به ونه کړه ځکه سعی مخکې کړی وه. دا حج قران داسې او حج تمتع دا یې لکه دا موږ یې چې کوو لاړ به شي په دې حج ورځو کول به عمره وکړي بیا به خپلې کپړې واچي بیا به انتظار کوي بیا به حج چې راشي بیا احرام واچي. او حج افراد دې ته وایي چې لاړ شي او بالکل عمره نه کوي عمره نه کوي مخکې او بل ناست تش حج دپاره بس میقات نه تللی احرام دی اچولی او په حرم کې ورته ناست دی که لس ورځې ناست دی او که شلو احرام به دی اچولی دی میقات نه او تش انتظار به د حج کوي. نو په دې کې بیا په تا قرباني نشته د غټ اختر په ورځ هدیه مطلب نشته دی حج کوم هدیه ورکول دی ځکه تا تش حج وکړو. نو عایشه رضی الله عنها حج افراد وکړو. دا عمره خو یې وروسته وکړه که نه د حج ورځې لاړې بیا یې وکړله. که یو انسان د حج ورځې وي او مخکې عمره وکړي نو بیا حج تمتع شو او چې کله حج ورځې تا نه ختمې شو وروسته عمره کوي نو دا بیا حج تمتع نه دی بیا حج افراد تا کړی دی او وروسته دی بیا عمره وکړه د حج نه بعد نو بیا په دې انسان باندې قرباني بیا نشته دی. او یو انسان باندې چې کله قرباني راغله دا مثلا قرآن کې ده چې حج تمتع تا وکړو چې هم دې عمره وکړه هم دې حج وکړو قرباني او یو سړي سره وس نشته دی قرباني نشي کولی یا یې نه کوي نو بیا به دې څه کوي د ده دپاره دا حکم دی چې دی به 3 ورځې به د حج په دې ورځو کې روجې نیسي. د حج په دې ورځو کې حج مناسک به ادای مینا کې به روجې عرفه باندې به روجه شي داسې دا روجې به ونیسي او بیا چې کله کور ته راغی 7 ورځې به بیا په کور کې روجې 10 ورځې روجې به د په بدل کې نیسي که تا دا قرباني ورنه کړله بیا په تا باندې دا روجې دي او که وس دې کېږي بس قرباني ورکړه. نو الحمدلله دا د حج دغه شوه چې کله بیا د یو زنانه ده او بیماره ده هغې دپاره دا
دغه چې کوم دی طواف وداع معاف دی. مثلا ټیکټ ورځ رانږدې شول او پاکستان ته راتګ دی، افغانستان ته تللی خپل ملک ته، او دلته دا غریبه بیماره ده او حرم کې طواف نشي کولی، خو د هغه اختر په ورځ طواف فرضي ګوره کړی و، طواف فرضي نه بغیر حج نه کېږي، اب یې کړی، خو صرف دې ته آخري طواف پاتې طواف وداع د رخصتۍ طواف دا ورته شریعت معاف کړی دی. اوس که یو زنانه داسي دا مو یو غټ امتحان دی، امام ابن تیمیه دا مسله لیکلې، خاص کر دې وخت کې ډېره خطرناکه ده ځکه جاز ده نه دي چې اوس د غټ اختر یې دغه هم نه دی کړی طواف، او بیا هم چې کوم دی په دې باندې بیماري راغله او دغه لږې ورځې بعد بیا ملک ته تللی دا له همغه شان په ناپاکۍ کې دا به څه کوي؟ دې خو حج ونه شو، دا بیا څوک به دې سره راځي او کله به دې سره دونه وسي چې بیا به د حج د آخره کې راځي به. نو دلته امام ابن تیمیه رحمت الله علیه مسله لیکلې د خپل زمانې د الضروريات تبيح المحظورات، دا د شریعت یو قاعده ده، الضروريات تبيح المحظورات، چې کله انتهایی ضرورت او مجبوري راشي نو کله ناروا کارم جایز کیږي، د دې لپاره خپل دغه آداب سره وکړي. لکه یو سړی د لوګي نمرین او خنجر خو ته حلاله ده کنه، قرآن کې دا مسله ده، مردار خوړلی شي ولې دومره به خوري چې لپې د مرګ نه بچ، دغه شان کار به دا زنانه وکړي، بس کلک ودې لامبي زر زر او کلک د ځان ته چې کوم دی داسې یو کپړه د کلک وتړي چې د دې دا وینه د بدن نه را خارجه نه شي او زر زر دې لاړه شي او به دا طواف فرضي دې وکړي، ځکه د دې نه بغیر خو حج نه کېږي، او که دا یې کړی دی او دې نه بعد دې بیماري راغله او صرف طواف وداع د رخصتۍ طواف پاتې خیر دی بیا او ورته معاف دی. او سړو دپاره دا لازم دی آخري طواف وداع به وکړي د رخصتۍ طواف به کله کې چې کله ته د حرم د حدود نه وځې، مثلا ته مدینې ته ځې، تا اول مکه درکړې وه حج دی اوس مدینې ته ځې، مدینې ته تلو نه مخکې به ته طواف وداع وکړي یا پاکستان ته راځي، ځکه ته اوس د حرم حدود نه وځې نو نه به وځې تر دې پورې چې طواف وداع به وکړي، رخصتۍ طواف به وکړي او دعا به وغواړي د الله نه چې الله دا کوم اعمال مو کړو دا حج یا الله دا ټول په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. بس دغه الحمدلله هغه احکام د حج نو دې نه بعد کله چا څه سوال وي څه خبره نو ویلی شي انشاءالله ملګري. د حرم طریقه خو ما بیان هم کړه اسانه ده انشاءالله، دغه څه اشکال خو نشته، حرم کې خو څه اشکال نشته، خو بره یو صادر دی او دا لنګ تړلی لنګ کې د احتیاط وکړي چې اوچتي، او بله مسله رښتیا دا د پرونه ما وکړله چې 2 رکعته کله کوئ د اولنی طواف قدوم نه بعد، نو په طواف کې چې ستا کومه اوږه کوله وه دا پټه کړي، په منځ کې دواړه اوږې پټول دا فرض دي، بعضې ناپوهه خلک همدغه شانې اوږه لغړی او هغه 2 رکعته کوي د طواف نه بعد، نو دا غلطه خبره ده. په کار ده چې انسان کله طواف ختم کړ او بیا هغه 2 رکعته کوي نو دواړه اوږې به پټې کړي او بیا به 2 رکعته وکړي، داسې ده. صحیح شو انشاءالله. نور څه خبره بل دا قاری صاحب خبره وکړه مسجد عایشه رضی الله عنها یعنی تنعیم نه بعضې خلک هم دا ډېرې عمرې کوي، اصل کې دا عمره تاسو په خپله واقع واورئ، دا حدیث کې دا راځي دا د حایضو بیمارو زنانو دپاره دغه میقات دی، دا نه چې اوس موږ او تاسو سړي و زه بس هلته چې کوم دی آسان کار دی 15 ریالو عمره ده یا چې هغه فری ګاډي ځي بس ځه عمره کوه بیا راځه وایي ما 10 عمرې وکړې ما 14 وکړې ما 15 وکړې، دا نه ده په کار دا ده سړی، او بلکې دا هم اختلافي مسله ده په مابین د علماو کې چې په یو سفر کې د یو نه زیات عمرې جایز دی او که نه، البته داسې کولی شي چې ته دا سفرونه 2-3 کا څنګه 2-3 کا یو سفر دی پاکستان نشو بیا لاړ شه بل سفر وکړه طیب ته لاړ شه هغه ځای نه بل سفر وکړه بل عمره وکړه بیا مدینې ته لاړ شه هلته نه بل سفر وکړه، دا نه چې ته په مکه کې دننه ناست دی او په دننه لګې عمرې کې ښه ډېرې، دا چېرته ثابت نه دي د نبي علیه السلام او صحابو نه. زنانو ته صرف د دې اجازت ځکه دی چې زنانه چونکې کمزوري دي نو دی ولې یو نږدې میقات مقرر کړی، لکه عایشه رضی الله عنها هغه د عذر په وجه ترې عمره پاتې شوه نو نبي علیه السلام ورته د دغه ځای نه احرام وتړه او زه لاړه شه عمره وکړه، دا د دغه زنانو دپاره د عذر په بنا دغه میقات مقرر شوی دی. او دا مثلا واورئ چې د عرفې په ورځ چې څوک حج له تلي دا پر روژه نشته، نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې و هغه صحابه کرام چې کله وصار شو د یوم العرفې په ورځ باندې نبي علیه السلام روژه نیوله، نو په حج کې صحابو 2 ډلې شوې، یو ډلې ویلې چې نبي علیه السلام نن روژه دی، بل ډلې ویلې نه دی روژه، اختلاف شو صحابو. نو د نبي علیه السلام یو چاچي وه بعضې زنانه ډېرې هوښیاره د عباس رضی الله عنه کور والا او د فضل ابن عباس والده، هغه ویل دا خو آسان کار دی، اوس به پته ولګي چې نبي علیه السلام روژه دی که نه، پیالې کې پی واچول او نبي علیه السلام له ولېږل چې ورته ویل چې دا واخله هدیه ده، نبي علیه السلام به هدیه اخیستله او صدقه به یې نه خوړله چې دا هدیه ده ستا د چاچي د طرف نه. نبي علیه السلام په اوښه باندې سور ځکه ټول حج په اوښه باندې کړی نبي علیه السلام، د هغې وجه دا ده چې ټول صحابه ورته وګوري، نبي علیه السلام هم ورته فرمایلي خذو عني مناسککم، ما نه د حج طریقې یادې کړئ، ځکه نبي علیه السلام د پیدل احکام نه دي ادا کړي، غوره کار خو دا دی خو د نبي دا مفضول کار مفضلي ځکه امت ته تعلیم یې کنه، نبی علیه السلام په دې خپله اوښه مبارکه باندې دا ټول حج دې دپاره کړی چې ملګري ورته وګوري او احکام ته یاد کړي. نو نبی علیه السلام هغه پیاله راواخسته او هغه پی وسکل، چې ویسکل نو صحابو ته پته ولګېده چې نبی علیه السلام هغه روژه نه دی. عبدالله بن عمر رضی الله عنهما فرمایي ما د نبی علیه السلام سره حج کړی دی، ما د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره حج کړی دی، ما د خپل پلار عمر رضی الله عنه سره حج کړی دی، ما د عثمان رضی الله عنه سره حج کړی دی، د ټولو سره حج له تلی یم
او یو هم د عرفې په ورځ روژه نه دی نیولی ځکه ګران کار دی په هغه ورځ لکه مطلب مشکل جوړېږي حاجي دپاره هغه د عرفات میدان ته تللی دی بس هغه عبادت چې وکړي ډېر افضل دی دا خو موږ چې نه یو تلي څوک پاکستان کې نو زه دا روژه ونیسي چې زه یو قسم فضیلت ورته میلاو شي د دې ورځې دا د حج په احکامو یا د عمرې په احکامو کې داخل نه دی چې مدینې ته سړی لام نړ شي حج هم کېږي عمرم خدای یو سعادت دی چې هلکه دومره راغلي راځي د نبي علیه السلام ښار ته به ولاړ شو نو ته چې مدینې ته ځې د دې آداب یاد کړه هلته به نیت کې د نبي علیه السلام د مسجد څه شي نیت به کې د نبي علیه السلام چې مسجد نبوي ته ځم هلته د خوږ نبي صلی الله علیه وسلم مسجد دی د هجرت ځمکه ده زموږ پیغمبر هلته هجرت کړی چې لاړې مسجد نبوي ته به ورشي چې څوک مسجد نبوي ته لاړې وای په دوه نیتونو به ځي مونځ خو به اسیم کې انشاءالله مونځ خو اسیم کې انشاءالله تعالی ځکه حاجي صاحب خو ته هلته چې کوم درس کېږي کې کېنه نبی علیه السلام فرمایي څوک چې د علم دپاره مسجد نبوي ته ننوته چې بل ته څه شی وښیي یا په خپله څه زده کړي الله پاک دته د جهاد اجر ورکوي د مجاهد عمره اجر دی نو دا ډېر لوی فضیلت دی نو که په مسجد نبوي کې یو سړی د مونځ نه علاوه درس کې کېني دا ډېر غټ فضیلت دی چې درس کې سړی شرکت وکړي هلته علما اردو کې هم درس کېږي په عربۍ کې هم کېږي په عربۍ پوهېدې خو ښه ده که نه اردو هلته کښېنه او درس واوره نو مسجد نبوي کې دا یو غټ فضیلت بل د دعاګانو ځایونه مانه هېر شو دا هم درته وایم انشاءالله چې کومو ځایونو کې په حج کې دعاګانې شپږ ځایونه دي چې هلته دعا ډېره قبلېږي او مدینه کې چې کوم دی یو څو ځایونه دي چې د هغې هغه زیارت دا مسنون دی چې هلته لاړ شي یو مسجد نبوي دی یو ریاض الجنه چې کوم ده هلته لاړ شه او که الله دله مقدر که اوس په هغه ایپ باندې به داخله کې هلته یو 2 رکعاته وکړه نبي علیه السلام فرمایي ما بین بیتي و منبري روضة من ریاض الجنه زما د حجرې مبارکې او د دې منبر په مین کې چې کومه ځمکه ده دا د جنت یو ټوکړه ده او یو باغچه ده د جنت نو دا ډېر افضل ځای دی او بل چې دی بقي مقبرې ته سړی ورځي زنانو ته اجازت نه سړی ورځي نبی علیه السلام په فلم تللو هلته 10,000 نه زیات صحابه دفن دي هلته ورشه او مسنون دعا به وي السلام علیکم اهل الديار من المؤمنین والمسلمین وانا ان شاء الله بكم للاحقون نسأل الله لنا ولكم العافيه یا بل دعا وایه السلام علیکم یا اهل القبور یغفر الله لنا ولكم انتم سلفنا ونحن بالاثر پښتو کې وایه یا الله څومره مسلمانان دفن دي ټولو ته جنت ورکړي مونږ هم سره ملګري کې جنت ته هم بوځي ټولو بخښنه وکړي الله زمونږ هم بخښنه وکړي پښتو کې داسې دعا وکړه او ښه په ادب به هلته ورشي ځکه د نبي علیه السلام لور هلته دفن ده غټ غټ صحابه هلته دفن دي عثمان رضی الله عنه ته دفن دی د نبي علیه السلام نورې لوڼه دلته دفن دي 4 لوڼه وي د نبي علیه السلام دا دقلته په دې مقبره کې دفن دي او بل چې کوم دی غټ غټ صحابه تر دې پورې 10 مبشره پکې دفن دي نو دې مقبرې ته په ادب باندې ورتله بل احد ته که لاړ شي نبي علیه السلام خپله یو ځل خپلو ملګرو د شهادت نه پس یو ځل لاړی دعا یې ورته کړې وه هغوی ته نو احد مقبرې له لاړ شي او تاریخ هم دی چې نبي علیه السلام ملګري دلته 80 کسان شهیدان شوي 3 شهید شوی دی حمزه رضی الله عنه هغه مصعب بن عمیر او داسې غټ غټ صحابه شهیدان شوي او دغه ځای به وویني او هلته چې کوم دی هغوی ته به دعا وکړي د مقبرې دعا به هلته مو او بل مسنون عمل هغه مسجد قباء ته تللی مسجد قباء ته به نبي علیه السلام هر هفته کې یو ځل هر هفته به یا په پیدل یا په سورلۍ به تللو تم داسې وکړه سهار مونځ چې دی وکړو نو بس بیا مسجد قباء ته سیده یو ټریک یې جوړ کړی دی سیده لار د ښه مزېدار سهار ټایم ځکه ښه دی چې سهار ټایم کې موسم هم ښایسته بل سهار ټایم کې که تا سره زنانۍ فتنه هم ډېره نه وي دې ماښام او مازدیګر کې بیا هر قسم خلک راوتي او داسې ډېره بدنظري غوندې خطر هم پکې وي نو بس سهار کې چې مونځ دی وکړو اذکار دی وکړو مسجد نبوي کې بس لاړ شه روان شه ښه مزېدار مسجد قباء ته پیدل زه په آرام چې ځم داسې 30-40 منټ کې به ورسېږم یو واک به دې موشي ښایسته او هلته به لاړ شي نبي علیه السلام فرمایي چا چې هلته 2 رکعاته وکړه نفل هم دا داسې ده لکه ده چې زما سره قبوله شوې عمره وکړله الله اکبر قبوله شوې عمرې اجر دی په دې کې تش مسجد قباء ته تلو کې ځکه دا اولنی جومات چې نبي علیه السلام مدینې ته هجرت وکړ اولنی جومات یې دغه جوړ کړی مسجد نبوي به یې وروسته جوړ کړی نو نبي علیه السلام چونکې زاړه ملګري وو ده نو ورله به هفته کې یو ورځ ورتللو نو هلته ورشه یو ورځ یې ګاډي کې لاړ شه یو ورځ پیدل لاړ شه دواړو سنتو باندې معمول شي نبي علیه السلام به کله په سورلۍ تلو کله پیدل تلو نو تم دا کار وکړه دې سنتو باندې به عمل راشي الحمدلله دا یو افضل عمل دی باقي ځایونه تاریخي ځایونه دي سنت او فرض نه دي تاریخي ځایونه دي وګرځه وګوره مسجد قبلتین به وګورې د سلمان فارسي رضی الله عنه باغ به وګورې نور غټ غټ ځایونه دي په مدینه کې تاریخي هغه ځایونه که ته ګورې ویې ګوره خیر دی که خبره نشته دی صحیح شو انشاءالله بل هغه مقامات چې په هغې کې مونږ ویل په حج کې دعا قبلېږي په پای کې دعا پکار ده خو څه مونږ وویلې صفا ده مروه 2 3 عرفات میدان دا مونږ ویلې 4 مزدلفه دا مونږ ویلې مشعر حرام 4 شو که نه
د غټ اختر په سار به ډایرک نه روانېږي دعاګانې به وغواړي مشعر حرام سره مزدلفه کې او پنځم جمره صغرا شوله هلته مې درته ویلی شپږم منځنۍ جمره شوله دا شپږ ځایونه تاسو ته ما وویلې صحیح ده که نه انشاءالله دا شپږ ځایونه ذهن کې ساتئ چې په دې کې دعاګانې وغواړئ انشاءالله تعالی الله دې د ټولو مسلمانانو حج قبول کړي او الله دې زموږ نه دا وینا قبوله کړي بارک الله لکم جزاکم الله خیره بارک الله فیکم السلام علیکم